پاکستانی پوځ ته د مولانا سخت پیغور او خبرداری وایي د شرم ځای دی چې د پاکستان اړوند معاملې د ټرمپ له خوري اورو. دا چې نورې څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستانی پوځ چې د امریکا له فشارونو ځان ساتنې لپاره ټرمپ ته د پښتونخوا په معدنیاتو د معاملې هڅه پیل کړې. اوس تازه خبر دا دی چې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د پاکستان د ملي حاکمیت او دولت د پریکړو د خپلواکۍ په اړه ژور اندېښمن دی. نوموړي ټینګار کړی چې دا د کمزوري حکومتولۍ نښه ده چې د هېواد د تیلو تړونونه یا له هند سره د اوربند معلومات د ډونالډ ټرمپ څخه ترلاسه کیږي. مولانا فضل الرحمن د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس ولیکل چې زه د یو پاکستاني وګړي په توګه د پاکستان د خپلواکۍ لپاره سخت اندېښمن یم. دا یوه شرموونکې خبره ده چې موږ ته د تیلو د تړون خبر هم له ټرمپ څخه راځي او له هند سره د جنګ او سولې پریکړه هم له هغه واورو. نوموړي پر حکومت نیوکه کړې چې له پارلمان ایالتونو او ولس سره له همغږۍ پرته داسې سترې پریکړې کوي چې ملي حاکمیت، اساسي قانون او د ایالتونو حقوق تر پوښتنې لاندې راولي. مولانا زیاته کړې د اساسي قانون له مخې دا ډول تړونونه باید د پارلمان، ایالتونو او ولس په باور کې اخیستو سره وشي. نوموړی وایي چې دا یوازې د سوداګرۍ مسله نه ده بلکې د ملي حاکمیت او د ایالتونو د راتلونکو حقونو موضوع ده. مولانا غوښتنه کړې چې حکومت باید ژر تر ژره پارلمان ته توضیحات وړاندې کړي او د تړونونو بشپړ جزئیات خلکو ته روښانه کړي. د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د پنجشنبې په ورځ یوه نوې سوداګریزه هوکړه وشوه چې د پاکستان د مالیې وزارت وایي چې له مخې به تعرفې راکمې شي او په بېلابېلو برخو لکه انرژي، کانونو، معلوماتي ټکنالوژي او کریپټونو کې به پانګونه زیاته شي. د پاکستان د مالیې وزیر محمد اورنګزیب چې د خبرو اترو د وروستي پړاو مشري یې کوله وویل اقتصادي اړخه دا هوکړه یوازې سوداګریزه نه بلکې یوه ستراتیژیکه همکاري ده. موږ د دې لپاره کار کاوه چې تجارت او پانګونه دواړه یو ځای مخ ته لاړ شي. پاکستان امریکا سره د صادراتو په تړاو د 29 سلنې تعرفې له خطر سره مخ و خو دا تعرفه وځنډول شوه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.